ورځې پس مونږ ته یو جوړلی شو ښودل کیږي چې په کم کې 15 ایکسپنسیو ماډلز د جوړلۍ نمایش کوي او دا شو د هغه کمپنۍ د اړخ نه وي کم نه چې ډایبولیک تاج پټ کړی وي. په دې شو کې ډېره قیمتي جوړلي پرته وي او د دې سکیورټي هم ډېره سخته وي ځکه چې څو ورځې مخکې ډایبولیک د دې د کمپنۍ تاج پټ کړی وي. خو چې څنګه دا نمایش ختم شي نو د حال بجلی کټ شي او تور تیار شي نو یو پولیس والا د دې ماډل خواله راشي او ورته وایي چې تاسو ما سره راځئ. دا پولیس والا د یو کمرې ته بوزي او دروازه ورپسې د بهر نه بند کړي خو په حقیقت کې دا کمره نه وي دا یو گاډي وي او دا پولیس والا دا گاډي روان کړي او یو خفیه لارې ته ورسي او لږ ساعت پس دا پولیس والا خپل ماسک لري کی او دې سره موږ ته پته ولګي چې دا خو پولیس والا نه بلکې ډایبولیک و. اوس ډایبولیک په دې جنکو باندې جوړلي وباسي او د گاډي نه کوزي کی او د دې ځای نه وتښتي. لږ ساعت پس دی یو غټ کاڼي سره ودرېږي او یو بټن ووخي چې د څه د وجې دا غټ کاڼي په دوه حصو کې تقسیم شي. دا یو خفیه لاره وي او دلته د هغه ټول قیمتي سامان یې کم چې دی راپټي بل طرف ته دا 15 جنکې خوا کې هوټل ته ورشي او په ټلیفون باندې پولیس انسپکټر ته دا ټول اطلاع ورکړي او دې سره دلته موږ ته دا پته ولګي چې دا د پولیس او د دې جنکو د ډایبولیک ګیرول لپاره یو چالو ځکه چې په هغه جوړلۍ کې ټریکر لګېدلی وي کم چې ډایبولیک د دې نه تښتول